مهم خبر امرالله صالح د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډ عکس کې د منطقې نه پرېښودل طالبانو ته لوی شرم دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د جمهوري دولت لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته د ګټ اخیستلو اجازه ورنه کړه، چې دا د طالبانو لپاره یو لوی شرم دی او افغانستان په خپل ټول تاریخ کې تر دې وړاندې داسې څه نه و تجربه کړي. ښاغلي صالح زیاته کړې، په دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان هم د طالبانو پر جوړ شوي شریعت د تایید ټاپې وهلو څخه انکار وکړ. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمتو شوی ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.